السلام علیکم زما خوږو مینوالو دوستانو قدرمنو زه اسرار فطرت تاسو ته مخاطب یم مینوالو نن من شیخ جانات راغلی د داسې شخصیت سره ناسي چې نوموړی شاعر دی او زه په خپل پروګرام کې وته هرکلی ویم افسر شیخ جانوال سے نو هغه به مینوالو تاسو ته اوس خپل شعرونه وي هغه ته زه په خپل پروګرام کې هرکلی ویم افسر شیخ جانوال سے زه تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ډیره مننه به وي که زموږ مینوالو تم څه ډالۍ ډیره زیاته مننه پترت صاحب چې تاسو دا غلره زین رااله زمونږ کلی ته مونږ هم پر خپل پروګرام کې ناستې جوګو غړلو ډیره زیاته مننه مینوالو سره با سو شعرونه ډالې کوم څه په ډیر ډول چې او سلو کا حالات تزړه ورشه او سلو کا حالات تزړه ورشه او یا خنر شه یا د نر سړی چا کرشه واه واه ډیر مننه چې د مظلوم په سر درې غدا ثواب دی د مظلوم په سر درې غدا ثواب دی د ظالم لاسونه نیسه بهادر شه واه واه ډیر مننه چې مړاوي شوي دا ګلونه پښتانه دي مړاوي شوي دا ګلونه پښتانه دي لک خدمتو کدی باغ لو بخورشه مننه چې دا سلیخ د اتفاق ځان کې پیدا کا دا سلیخ د اتفاق ځان کې پیدا کا غیر غمازو ته یو موټه یو لخر شه دا یو ځل بیا مننه چې دا سلیخ د اتفاق ځان کې پیدا کا غیر غمازو ته یو موټه یو لخر شه او یو کیسه د مینې پرې د پښتنو ته فطرت صاحب جی 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 ارشاد یو کیسه د مینې پرې د پښتنو ته د یوسف په شان د پند غره په سر شه واه خدا ہے ارزل مننه چې یو کیسه د مینې پرې د پښتنو ته د یوسف په شان د پند غره په سر شه او اشنغر کې خو غنی دی او یا غنی دی اشنغر کې خو غنی دی او یا غنی دی یا غنی شو یا دیکان د اشنغر شه واه واه مننه چې دا پردی رنگونه رانه لرکا دا پردی رنگونه رانه لرکا د پښتو رنگ راخور په دې خور شه د جمعات استاذه قران دی نسمیږي د جمعات استاذه قران دی نسمیږي لږ غوسه دی پښتنو ته په منبر شه واه خدا یو ځل بیا مننه چې د جمعات استاذه قران دی نسمیږي لږ غوسه دی پښتنو ته په منبر شه او د مخلص سړی یاري کواب سره د مخلص سړی یاري کواب سره د غرض د یار نزه ګل د انځر شه ډیره مننه چې